د کندهار ولایت د کلي بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د 1200 پاکو اوبو د څاګانو د کیندنې چارې پیل شوې چې په بشپړېدو سره 1500 کورنۍ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي وایي په ډېرو سیمو کې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د پاکو لا ډېرې څاګانې باید وکیندل شي ترڅو خلک صحي اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. کندز کې سږ کال د خټکیو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیات شوي دي. د کندز ولایت یو شمېر بزګران وایي چې د خټکیو د حاصلاتو سره ډېری کسانو ته په باغونو کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دوی دغه راز زیاتوي چې د خټکیو حاصلاتو زیاتوالي لاملونه د هوا ښه والی او د کیمیاوي سرو او دوا کارول دي. د 2023 کال نړیوال جام افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه ویلي دي د یادو سترو سیالیو تاریخي جام به د روان کال د سپټمبر په 1 او 8 افغانستان ته راوړل شي او هیوادوال به یې له نږدې وګوري. د یادونې وړ ده چې یاد جام به د هیواد بېلابېلو ولایتونو او تاریخي سیمو کې هم نندارې ته وړاندې شي. ملګري ملتونه وایي 20 میلیونه افغانانو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بیارغونې صندوق او د نړیوال بانک د سویلي اسیا څانګې په همکاري یې شاوخوا 20 میلیونه افغانانو ته روغتیایي خدمات رسولي دي. چین وایي امریکا دې پر وینزویلا یو اړخیز بندیزونه لرې کړي. د چین استازي دغه راز زیاته کړه چې چین تل د رغنده خبرو اترو او همکارۍ له لارې د بشري حقونو په برخه کې د توپیرونو د حل ملاتړ کوي او د وینزویلا په کورنۍ چارو کې د بهرنیانو له لاسوهنې سره کلک مخالفت کوي.